دا څو ورځې خو زمونږ قاري صاحب همدې خلکو سره دغه د جنجالونه روان دي. دوی خو هغه یو کلیپ ما سره شته تقریبا 11 دقیقې دی. اولینۍ خبره دا کړې ده چې آدم علی السلام دغه نه دی، سړی نه دی. محققین علما وایي چې آدم علی السلام سړی نه دی، او آدم چې د عام انسان نوم دی، او دا یو تم ویل کېږي، زرو تم ویل کېږي، لزرو تم ویل کېږي، کروڑ تم ویل کېږي، میلیون تم ویل کېږي. په داسې حال کې چې سورۃ بقره کې غالبا 15 آیات ته الله تعالی فرمایي وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. په صراحت سره الله تعالی وایي چې مونږ ویل یا آدم اسكن وسګه ته انت خو مفرد مذکر مخاطب دغه ضمیر دی چې هیڅ څوک په دې کې شک نه کوي، او انتم نه دی چې د مؤنث یا انتمام نه دی چې تسنیه دی، انتمم نه دی چې د جمع. نو دغه صراحت نه دا سړی په صراحت سره دا انکار کوي چې دلته آدم چې دی دا د مذکر نوم نه دی، د عام نوم دی، او دا په هر انسان باندې د دې نوم دغه کیږي، اطلاق کیږي. یو خدای کار کړو، دویم کار دا کوي چې کله چې بیبي حوا مور دغه نه پیدا شو، د آدم علی السلام نه پیدا شو، دا خو دې لور شو. نعوذ بالله من ذلک، آدم علی السلام د خپل لور سره نکاح وکړه. دا اصلا جناب قاری صاحب تاسو ته معلومات ده، دا اصلا د ملحدینو اعتراض دی چې په مسلمانانو باندې کوي چې تاسو وایي چې موږ د آدم علی السلام نه پیدا شوو، د آدم علی السلام خزه د آدم علی السلام نه پیدا شوو، د بنا چې د آدم علی السلام نه پیدا شو دا خو لور شو. احمدي سیب تسلسل دي خبرو دي مخربوه. دا یو اصطلاح تاسو زده کړی در سره، یو چوټه بای ده بل بڑا بای ده. بالکل بڑا بای ملحد ده، نو چوټه بای به خود دی بڑا بای خبره مني. بالکل چوټه بای سیکولر ده، سیکولر کې دغه نام نهاد مفتیانو په الحاد کې برکاتیانو دغه بلای به ټول هم دغه خبرې کوي. او بیا زه په دغه ځکه واجب خبره راځي د سرانه هیر نسی مهرباني. دا پیدایش دی انسان نه دوی ټول دا فکر کوي چې د حوا بیبي بم داس پیدا شوی د آدم علی السلام په نس کې منه میستي ونه بیا به آدم علی السلام به د نفاس مرز تیر کړی وي، بیا به حوا بیبي پیدا شوی، بیا به څلويختي تیر کړی، بیا به هغه وړوز مو په یاد هغه چې کله به اولاد مو تاسو په دې منطقو کې پیدا سول دی زنانه، بیا به الوان ریح حلوا به ورته پخولنه هغه ته شیره وي شیره. نو دې دا فکر کې سوال آدم علی السلام په څلويختي کې شیره وو، خدای مو غرق نه کړه. خبره داسې ده انسان لاس لري کین لري، دا لاس ده کنه. بالکل بیلچې ته سلرګي ورواچي څه شي ورته وای په ایمان وایسته لاسته ښه چټک ته سی وسلرګي ورواچي څه شي ورته وای لاسته ښه. اوس مثلا د ما لاس د انسان لاس ده تاسو د خپل کوټې ته ورځي دغه یو شی د سپکې بند یو دی وسپنې دې ته څه شي وایسته لاسته وای. اوس ګوره یعنی د دې مطلب دا نه نسی د ما دروازه لاسته لري، نو د دې مطلب دا د ځکه څنګه چې د انسان لاس ده هم دغه د دروازې هم داسې لاس ده نه. بالکل اوس دې دا فکر نه کوي دا زوی مړی جاهل سی، یو د عادي انسانانو پیدایش ده، یو د حوا بیبي پیدایش ده. د حوا بیبي پیدایش دا د معجزې په شکل رب العالمین جل وعلا کړی ده بشک. لیکن اوس دې ته وایي بس فقط هغه پیدایش په یعنی که اوس وایي چې ولا د دروازې لاس ته می ورمات کړل، دغه مطلب دا نه ده چې د انسان په شکل لاس ورمات کړل، هغه د وسپنې لاس ته ده نه. بالکل همداسې نو پسې احمدي صاحب په بخښنې سره مهرباني خدای ژوند لري. نو دلته اوس په صراحت باندې هم د سورۃ النساء په اول آیت کې چې تاسو مخکې دغه تلاوت هم کوئ چې الله تعالی فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها. الله تعالی نه دی ویلي چې وخلق منها بنتها. الله تعالی خو د لور کلمه نه دا کارولې چې ما د آدم علی السلام نه د دې لور پیدا کړ، چې ته دا اطلاق په باندې کوي چې د آدم علی السلام نه لور پیدا شو، یا دا نورمال تولد د لکه سره کم چې په خزو کې دغه د عادت ته دا به وړه پیدا کیږي، دا به بیاغه ته تور کول کیږي، هغه په زنګو کې زنګول کیږي، به غټیږي، هغه سره آدم علی السلام وروسته نکاح کړي. دغه وضاحت او دا شان چې تراوړي په قران کریم کې هغه خپل دغه چې لري تخیل چې لري خپل فکر چې لري هغه راوړي ته په قران کریم کې دغه کیفیت کوي. په دویم قدم کې جناب قاری صاحب چې وخت ډیر ونه نیسم، دا د آدم علی السلام د سړیتوب نه چې انکار کوي، به د دین انکار کوي چې د آدم علی السلام نه چې مرمن پیدا شوی د خو لور شو، نو د لور سره څنګه نکاح وکړو، لور سره نکاح څنګه دغه پیدا ک جواز پیدا کو. د الله تعالی په قانون کې تغییر نه راځي، په داسې حال کې چې یو شی حرام هغه ټول عمر د لپاره حرامي، چې یو شی حلال ټول عمر د لپاره به حلالي. مالدا بیچاره د قران کریم کې د شرابونو نو خبر چې دا شراب په اوله کې نو حلال، په محمدي شریعت کې یوازې نور ته بل مخ کې نو چې موږ سره لاړ شو يهودیت او نصرانیت ته لاړ شو، یوازې په قران کریم کې د تورات د خمرو تدریجي حرمت نه دا بیچاره نه خبرو، اسی په ځان باندې دغه نومي په ځان باندې دغه خو مفتی خو.
په دریم قدم کې دا د آدم علی السلام د نبوت نه په دې ټکی منکري کې چې آدم علی السلام ته خو فقط الله تعالی واځي د استفا کلمه کارول ده او دا کلمه خو دغه تم کارول د بیبي مریم تم کارول ده. نو کله چې بیبي مریم دغه نه د پیغمبر نه ده آدم علی السلام هم پیغمبر نه ده. یو تاسو وګورئ د انبیانو په سلسله کې د رسولانو په سلسله کې خزه هیڅ نه دراغلي او دا دومره بیا ادب سړی دی چې دا آدم علی السلام راخلی د خزه سره د کوي مقایسه کوي. او په دویم قدم کې واځي د استفا کلمه په قران کریم کې لیدل ده د وعلم آدم الاسماء كلها دغه مکمل چې الله تعالی ټول نمونه آدم علی السلام ته خو د لوبې ملائکه ته ول تاسو ما ته خبر راکې ملائکه ول قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. بیرته آدم علی السلام تعالی وی چې یا آدم وانبئهم باسمائهم. الله آدم علی السلام هغه څوک دی چې ملائکه ته ټول نمونه خو دي یعنی د ملائکه استاد دی آدم علی السلام. او د دین ورسته الله تعالی چې کله د شیطان دغه راځي مسلې راځي وسوسه ورته پیدا کوي دا غینه ورسته الله تعالی آدم علی السلام ته د فتلقى کلمه کارول ده فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه او دا کلمات ورته الله تعالی خودل چې قالوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نو په دې بنیاد باندې چې کله دغه کېږي د نبی علی السلام نه پوښتنه کېږي چې نبی آدم آیا آدم علی السلام نبی او هغه ورته و چې نبی متکلم. آدم علی السلام هغه نبی دی چې دا امتیاز مرته حاصل دی چې نور انبیا سره الله تعالی خبرې نه دي کړي او د آدم علی السلام سره خپل الله تعالی خبرې کړي دي. نو بنا دا فقط په یو نقطه باندې دغه کوي ترکیز کوي د خلکو د گمراه کولو په خاطر باندې د خلکو د بیلاری کولو په خاطر باندې او غنور کلمات چې کوم راغلي دي په قران کریم کې جناب دغه قاری سما یو وش موارد د سره ټول کړي دي چې مفتی منیر شاکر په کې د صریح آیاتونو د قران کریم نه منکر دي چې تقریبا د زرو آیاتونو نه ډیر راځي دغه آیاتونه چې مفتی منیر شاکر ته مطلق انکار کړی دی. د آدم علی السلام په واقعیا کې د شیطان د وجود نه انکار کړی دی د ملائکه کوم مباحثه چې راغلي د ټولو نه انکار کړی دی. نو بنا دا دغه دی ډیر لوی فتنه ده چې دا رامنځته شوې. احمدي صاحب احمد مولانا احمدي صاحب زړه سره دومره لوی جاهل د مسلمانان به داسې دوکه کول اوس کله کله بعضی احادیث راځي یو حدیث یو بل حدیث په مقابل کې راغلی وي خو کله چې هغه مقابل حدیث هغه د سند په لحاظ او د متن په لحاظ سره پلټنه وکړي تحقیق وکړي او هغه ضعیف وي یا باطل وي یا مضطرب وي یا بلبل نو دی به خلکو ته یو ګور په پلاني کتاب کې روایت راغلی په دې صحیح کتاب کې راغلی اوس موږ د کوم یو ومنو نه د مسلمانانو ته شک پیدا کول خاص ظالم چې ته دومره جاهل خو تو ورسې هغه حدیث په اړه باندې پلټنه وکړې ستاسو خپل معلوم سي هغه حدیث سیده باطل ده اما دا کوم حدیث په مقابل کې چې تو پیش کې صحیح حدیث ده دا فقط مسلمانانو ته هغه د رسول الله په حدیث باندې شک ورته پیدا کول دا خو الله دې رحم وکړي. بیربانی تاسو مخبل خبرې په پای ته ورسوي بیربانی. نو دغه بس همدغه موارد کې یو بل مورد کې وایي چې د يهودان ځکه وای دغه شو هلاک شو چې هغه په دغه باندې په عزیر علی السلام مین شوی و او د خلکو ته وي تاسو خبر است چې يهودان ولې دغه کافر وغه ورته چې نه مونږ خو نو خبرې په قران کریم کې الله تعالی ویل دي چې هغه په عزیر علی السلام باندې مینو په داسې حال کې چې الله تعالی فرمایي وقالت اليهود عزير ابن الله يهود خدا خبره کوله چې عزیر د الله تعالی زوی دی او عیسویانو دا خبره کوله چې وقالت النصارى المسيح ابن الله دا و چې عیسویان په دغه باندې مینو په عیسی علی السلام باندې مینو او به ورسته دا خبره کوي چې څوک په مفتی منیر شاکر باندې مین شو یا په نبی علی السلام باندې مین شو بنا دا مشرک دی څوک چې د نبی علی السلام سره مینه کوي محبت کوي دا مشرک دی او څوک په ټول قران کریم کې ماته یو آیات نشي خودل چې پاغه کې داسې یو الفاظ راغلي چې تاسو د نبی علی السلام سره مینه وي وا احمد يسه پرون یو کس دلته راغلی مفتی ویل وای و مشرکینو السلام علیکم دا خو راته معلوم سو په خدای قسم چې موږ رسول الله سره محبت کو دا لکه چې د ډله بیا ما څه جواب ورکړ عمر جان هغه قاری چې پېشم کړل یا تنه دې ویل کسي دا چې جواب مې ورکړ غریب اوسم زما کور باندې را سروي وای سلام علیکم مشرکین او خبره درته کو ملغول خريسي کوي زما په یاد زه درې میاشتې پنیشمنت ورته دې ځای ته دا ځای دی اوس په خدای دې ما سر ورته ورسېدو دې ځای ته ان دې کې جناب قاری صاحب دا کوم غالبا سورته توبه کې آیات مبارکه ده چې الله تعالی فرمایي چې قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم یعنی بيخي په اسم تفضیل صيغه سره الله تعالی وي کچې تاسو دغه شان چې مخکې ذکر شو په تاسو باندې خپل پلرونه او په تاسو باندې خپل اولادونه او خپلوان او د تجارتونه او کورونه در باندې ګرانی ډیر در باندې ګرانی احب الیکم د چانه در باندې ډیر ګرانی من الله د الله تعالی ذنی او رسوله د رسول د الله تعالی نو جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یاتي الله بامر ان دلته په صراحت سره الله تعالی دا خبره واضحه کوي چې محبت د الله تعالی سره په کار د ډیر محبت
او دغه د الله تعالی د رسول سره پکار دی، هغه د الله تعالی په لار کې د جهاد سره پکار دی. نو زه دې ته حیران یم چې دې د علاقه په ځان باندې د مفتی خو یا د آیاتونو بيخینه خبره وو او ای مفتی شوی او یا دا چې خبر وو عنادن ته انکار کړی دی. په دواړو حالتونو کې دا سړی دغه خاطر روان دی، د کفر خاطر روان دی. شیخ احمدی صاحب دې کې یو خبره اچوم. مهرباني. دا شیخ صاحب یو خبره وکړه، وای دا عقیدت تهاوی شروع کوم دا ډېر بهترین عمل دی، هغه زمونږ زوړ د عقیدی کتاب دی. دا ستاسو دلته یو سړی ناست دا ورځ به دوه درې سپکې خبرې شیخ ادریس صاحب پسې وکړې، بیا د بابا عبدالرحمن ته مول ما لرې کا یو د ابروز دلته سار کې بروټ کولاو کړی وای زه چې دی د عبدالوهاب صاحب د عقیدی کتاب شروع کوم. نو دا د یو ډېر بهترین کار وکړ چې تا د عقیدت تهاوی باندې دا درس ورکوي قاری شفیع الله مومن صاحب تاسو ته وایم. دا یو خبره. او یو دا بله خبره دا ده چې لکه دا سړی چې کوم دی د والو خړل په شاه منصور کې په ثوابۍ کې د هغې نه پس دی عناد واخیسته علماو سره د مدرسو سره د مسجدونو سره هلته تللی و، هغوی سره یې څه خبرې کولې. هلته خو 1200 طالبان تکړه تکړه هغوی پرې راواچول، نو سر یې پرې مات کړو. نو دا سړی عناد واخیست، نو په عناد کې د کفر په نه دا سبب یې ډیر نه شیخ طاهر صاحب، دا سبب یې ډیر نه دا سبب ډیر نه دا سبب دې ډیر دا و که تاسو خیال کړی دا اوله سر په اشاعه التوحید کې و. بالکل. نو کله چې اشاعه التوحید علما و دی په واخیستل، اوس دا په اشاعه التوحید کې خو ډیر تکړه تکړه علما سته، ډیر تکړه تکړه علما پکې سته، رباني علما پکې سته. موږ بیا هغه بعضې جیانو ته بېنزو دغسې په موږ کې سته، متوجه یاست دې ځای ته؟ بالکل ښکاري. ډېر تکړه علما کله چې هغو پسې واخیستل، بیا زه لا تر دې اندازې پورې معلومات لرم چې د اهل حدیثو ته هم سترګک وهل. 4 کاله پکې پاتې شوی قاري صاحب، 4 کاله ما سې انټرویو پراته راځي. نو ته خو دې ما په دې سترګک باندې ودې الله بنده، نو اوس خو څادر خو نسم درته خورولی سي خو دا سترګک چې مې درته وویل نو وی درته وویل نو خو اتې پوه سه. نو کله چې پوه سو چې هلته هم قصه معلومه نه ده، نو بیا له دغه د نیشنلیستي یا د سیکولریز حالات نه مخکې په دې وخت کې د دې اراده دا وه چې دوی د دیوبندیت خواته یو څه وردننه سي. په دغه ځای کې دې ته هم اراده وه. او یو بل تنظیم د هغه څه شي نام په اسلامي په نامه دغسې یو تنظیم د مولانا امیر صاحب څه شي ده، دې ته هم زړه اوسېدی، دې خواته هم وردغسې هغه هم ورټل پسې دعوت اسلام دې هم پسې ورټل. کله چې ورټل نو بیا د خو مخامخ د قرآن او د احادیثو مخالفت نسوي کولی، لکه هغه میرزا څه شي په نامه ده، علي میرزا ده که څه شي د دغسې یو کس میرزا غلام احمد قیدیاني، او د دې خواته د مخامخ حرکت نسوي کولی. نو دی راغلل چې ته راځه له دې پښتنو نه به اوس پیدا واخلې، له څه شي نه؟ د پښتنو خاص هم مظلوم وو. نو د دې پښتنو کې یو وارې ورننوځه چې دا به څنګه سي. هغه چې کله په پښتنو کې ورننوتل، په دې کې یو څه وخت ګزاره وکړله. د موږ پښتانه خو ما تاسو ته ویلي دي، د موږ پښتانه ډېر ډېر عجیبه پاک نیت او پاک زړه خلق دي. زه دې ته حیران پاته یم چې د موږ پښتنو ته که دا ټرمپ راغلل او بلیګې لاس په سر باندې راتیر کړل، مته به بیا وایي چې ټرمپ زنده‌باد. دومره پاک نیته خلق یو. یعنی هغه چاته موږ زنده‌باد ویلی ده چې ټول عمر یې وزلي یو، هغه چاته موږ کورودانۍ ویلی ده چې ټول عمر یې موږ تباه او برباد کړي یو. داسې دغه ځای ته راغلل، د دې د وهلو مسأله خو ده خو ډېر ځلې وهل او دربول خوړلي دي، ده خو ډېر ځله کیسې خرابې کړي دي. خو د ده هدف همدا و چې ای علماو تاسې زه پسې واخیستلم، پسې وموشړلم، په یو تنظیم کې ماته ځای نسته او په یو تنظیم کې ماته ځای نه راکوي، نو زه به مو اوس خوښ سمه. نو هماغه اوس د قرآن او د دین مقابله یې شروع کړله. او زه او که تاسو خیال کړی وي، که تاسو خیال کړی د ما د الله په ذات قسم وي، نو تر شای داسې غټ غټ ملحدین ولاړ ول، داسې غټ غټ ملحدین، دی په ځان نه و خبر، په ځان نه و خبر، داسې ملحدین تر شا ولاړ ول چې هغوی کار همدغه اوسې همدغه ځای ته یې پسې رامخکې کړي، په شا بې ټکول، له نورو لارو بې ټکول، له نورو لارو به یې د حمایت کول. که تاسو خیال کړی وي دا میډیا پسې ورته رامخکې سوه، دا ټلویزیونان پسې ورته رامخکې سول، دا ټول د دې سړي په خدمت کې سول. دې نقطې ته مو پام ده که مو پام نه ده احمدي صاحب محترم؟
نو دا کار داسې یو څوک نه وایي چې فقط نسوار وکړي خولې ته یې ورخوڅې کړي چې والا دغه مسله وه، نه دا ډېر پلان شده کار و د دین په خلاف، د مسلمانانو د عقایدو په خلاف د مسلمان. او اوس ګوري دا بعضې خلک وایي چې قاري صاحب تاسو په والله بالله که یا د سړي قوم یا وطن یا قبیله یا منطقه تر اوسه په خدای قسم که راته معلومي پروا یې ولا که لرو، خو لیکن خبره د دین وله د قرآن و د شریعت و. نو په همدغه خاطر باندې دا هغه یوه ویډیو ما کړې چې د رسول الله په احادیثو باندې څومره دروغ ویلي وو. الله جل وعلا دې ټولو ته هدایت را نصیب کړي. دغه دوه کسان لاندې ناست دي، دا څه وایي دا دوه کسان؟ لوی افغانستان مهرباني مایک مخلاص کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شته مفتیان علمان ټول زړه له کومې سلامونه.